مسله دا ده طالبانو علما وایي که د قرآن تلاوت دې کوه او د قرآن تلاوت دې بند کړه دا کومې خبرې دي چې منځ کې وکړلې بیا دې تلاوت اعوذ بالله به وایې که به یې نه وایې دلته څو خبرې دي یوه خبر دا ده که چېرته تا د قرآن تلاوت بند کړ نورې خبرې دې وکړې که دا خبرې اجنبي وې د قرآن له تلاوت نه بیا دې چې قرآن شروع کوه اعوذ بالله به وایې او که اجنبي نه ولې بیا به نه وایي یعنې داسې خبرې وي چې هغه متعلق دی همدغه قرآن ولي بیا خو اجنبي له قرآن نه لدي که نه او که یو سړی داسې تېرېده تا دلته قرآن تلاوت که حاجي صاحب جوړ تکړه السلام علیکم چېر روانې دا له قرآن نه څوک دي بېرته چې راوګرځېدې اعوذ بالله به وایې قرآن باندې ناست وي تلاوت دې کوو چا موبایل زنګ درته راووت که نه جوړ تکړه په خیر چېرې دلته تلاوت کومه راځه که نه چې زو خلک ود وروسته درځم بیا نو دا خبرې اجنبي دي له چا نه قرآن نه څوک به کوې دا امام جزري رحمه الله دلته ذکر کړی ده او د ټولو صورتونو په مابین کې به طالبان اعوذ بالله وایي صرف به یې چېرته نه وایي صورت برات د توبې په مابین کې او بله مسئله دا د طالبانو ورونو چې قرآن نیت ته ضرورت نه لري انما الاعمال بالنیات که قرآن دی تلاوت کو نیت ته ضرورت نه لري صحیح ده چې ورسره وي ښه ده ما ضرورت نه ورته ذکر دا شیان طالبانو نیت ته ضرورت نه لري بې له نیت هم ویل کېدلی سي او بله مسئله دا د طالبانو ورونو علما وایي چې قرآن سره له تدبره باید ویل سي قرآن په معنا باندې ځان پوه کړي هغه وایي حذیفه رضی الله عنه وایي د مسلم شریف حدیث ته وایي ما یو ورځ نبي علیه السلام سره مونځ کو یوه شپه صورت بقرې شروع کړه بیا صورت نساء شروع کړه بیا صورت آل عمران شروع کړه کرا کرا یې ویلې کله به چې کوم آیات باندې تیر سو پکې وبدرېد تسبیح به چې پکې و ده به هم تسبیح ویلې که هغه آیات کې به دعا و ده به هم دعا کوله که تعوذ به و ده به هم تعوذ کوه قرآن به داسې وایه لکه ګوره نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابو ته ویلې هغې ورباندې ویلې څه ورته وایي د صورت رحمان یې ورباندې ویلې د اول نه تر اخیر ویلې صحابه چپ ناستو نبي علیه السلام ویلې پیریانو باندې مې بله ورځ صورت رحمان ویلې هغوی له تاسې نه ما ته ښه جواب راکوو کله به وایي چې دې چې ته راورسېدم فبأي آلاء ربکما تکذبان پیریانو به ټول وویلې لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد نه نبی علیه السلام ویلې پیریانو ورځ راجمع سوي قرآن مې ورته ویلې چې کله به مې ویلې فبأي آلاء ربکما تکذبان زه به چپ سوم پیریانو به راته ویلې لا ولا بشیء من نعمک ربنا په هیڅ شي د نعمتونو د ربه تکذیب نه کوو تا لره حمد تاسو چپ ناست وئ جواب مو نه راکوه نو قرآن چې وایي طالبانو کوم ځای کې چې تسبیح راغی کوم ځای کې چې تحلیل راغی هغه به وایي یوه خبره علما کوي وایي که قرآن دې ویلې او د نبي علیه السلام نوم راغی په هغه کې به درود پې وایې که نه نه طالبانو د قرآن نظم به نه خرابوي روانې وایه کله چې خلاص ولې بیا ووایه صلی الله علیه وسلم هغه کې به یې نه وایي دا مسله هم فقهاو ذکر کړې ده کتابونه طالبانو یو آیات هم داسې ځان سره تکرارول دا څنګه ده نو علما وایي یو آیات له ځان سره تکرارول دا صحیح ده جایز صحیح سړي ته خوند ورکړي تنا ځان سره ناست دي رسول صلی الله علیه وسلم یوه شپه له بېګانه تر سهره دا آیات ځان سره ویلي ان تعذبهم فانهم عبادک یا الله پاکه که ته دی امت دی ما ته عذاب ورکی چې ګناهګار دي فانهم عبادک دا خو دی تا بندگان دي دی تا عبادت کوي پس دی آیات خوند ورکړي څه سړی ځان سره ناسې رسي څه ځان سره وایي او بله مسئله دا د طالبانو د قرآن تلاوت چې کوو کوشش به کوي چې ځان ته زړه راولي خو زړه به هلته راولي چې د قرآن هغه وعد و وعید و تهدیدونو هغه وعدو مواثیقو هغې کې چې فکر وکړي ځان ته به زړه راولي قصدن به ځان ته زړه راولي او بل دا کوشش وکړه چې قرآن په ښه غږ ووایه
قرآن به په ښه غږ باندې وایي. اقرأوا القرآن بلحون العرب حسنوا القرآن باصواتکم. قرآن ښایسته کوي په چا باندې؟ په ښو غږونو باندې. امام قرطبي دا نه مني طالبانو، هم په مقدمه د تفسیر قرطبي کې هم په تذکار کې دی ویي دا صحیح نه ده. دا معنا نه چې قرآن ته ښایست ورکړي، یعنې تاسې په ښه غږ قرآن ووایي، نه چې غږونه هم خراب قرآن ووایه. تاسې خپل غږونه په چا ښه کوئ؟ قرآن په ښه غږونو مه ښایسته کوئ، قرآن خپله ښایسته ده، غږونه مو په قرآن ښایسته کوي. اصل کې داسې مطلب ده د دې حدیث. او بل دا د طالبانو قرآن به وي تاسې مفخم وایي. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی نزل القرآن، نازل سوی د قرآن بالتفخیم. تفخیم دا معنی طالبانو د ښځو په غږ غوندې مه وایي قرآن، چې نری نری کېږي ورسره، د نر غوندې غږ باندې وایه. طالبانو علما د علمي بیالوژي وایي وی ټوله دنیا کې چې څومره حیوانات دي د نر غږ غږ ته له چانه الا غوا او غویی. د طالبانو د غوا غږ غږ ته له غویي نه. په دې باندې علما بحث کوي. که داسې خو نه د ټولو علومو کې قواعد شته. د بیالوژي علما قاعده کړي وایي هر هغه حیوانات چې سکاوي بوچي بوچي غوږونه لري طالبانو هغه بیوز وي، اګۍ کوي. هر هغه حیوانات چې غټ غټ غوږونه لري هغه شرقا وي. شرقا غټ غټ غوږونه چې لري دا ولود وي، بچي زیږي. فکر وکړئ پسې مار طالبانو اګۍ کوي که بچي کوي؟ شرقا دي که سکا دي غوږونه؟ بوچي دي. چرګه طالبانو شرقا ده که خرقا؟ وایي که سکا ده. سکا ده طالبانو اګۍ کوي. دا قانون د طالبانو دا زده کوي. سوی خرگوش شرقا ده اګۍ نه کوي زی مړیا. سوی شرقا ده غټ غټ غوږونه یې دي که نه څوک کوي؟ اګۍ کوي که بچي کوي؟ ښه موږ ته هم شک رواج. قرآن دی چې تلاوت کو په زوره به یې وایي که په کراره. امام سیوطي د امام نووي د تبیان نه نقل کړی، ولته یې لیکلي دي چې حدیث متعارض راغلی دي. افضله دا ده که ریا پکې تله، خلک دې له خوبه راویستل، بیا څوک ده؟ بیا خفیه اولاده. او که نه خلک له هغه کېدل، نه ریا راتلله، بیا بې جهر چې قرآن وویل سي بیا څوک ده؟ بیا افضله ده طالبان. اوقظ الوسنانه. قرآن له مصحف نه ویلل افضل دي که له یاد نه ویلل افضل دي؟ مثلا یو سړی د قرآن تلاوت کې حافظ د له یاد وي که له مصحف؟ نو طالبانو مرفوع حدیث ته د رسول صلی الله علیه وسلم ډیرو د احادیثو کتابونو نقل کړی ده. قراءة الرجل في غير المصحف 1000 درجة وقراءته في المصحف تضاعف 2000 درجة. یو په دوه باندې طالبانو ثواب ډیر ده. نو قرآن که حافظ هم وي چې قرآن د مخ ته ځکه دا لیدل دا ټولو باندې الله عز وجل نور ثواب هم درکوي.